د افغانستان له لوري پاکستان ته یوه بله غټه اقتصادي ضربه. پاکستان څنګه په خپله لومه کې په خپله ګیر شه. جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. له افغانستانه منځنۍ اسیا سره د پاکستان سوداګري په ټپه درېدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د پاکستان د 5 لارو د بندېدو له کبله منځنۍ اسیا ته د پاکستان سوداګري په ټپه درېدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس جنید اسماعیل ویلي چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګریزو لارو د بندېدو له کبله د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د پاکستان سوداګري درېدلې ده. هغه همدارس ویلي چې که دا لارې همداسې بندې پاتې شي د پاکستان اقتصادي ثبات ته به سخت زیان ورسوي. څو ورځې وړاندې پاکستان د تورخم لار د بار وړونکو موټرو پر مخ په دې بهانه چې افغان موټر چلوونکي باید ویزا او پاسپورټ ولري وتړله.